سلامونه. زه نن یوې کورنۍ ته راغلی یم چې دلته دوی خپلې انګور ته خپلې ناوې ته عیدي یا اختری راوړی دی. عیدي یا اختری وړل په افغانستان کې له پخوانیو زمانو نه دود پاتې سوی دی، زموږ له شاهانو او پاچاهانو څخه. موږ هم نن دې کورنۍ ته راغلي یو، د دوی عیدي به وګورو چې دوی نن څه راوړي دي او له دوی نه به یې واورو چې د دوی په سیمو کې د دوی په منځ کې رسم رواجونه څنګه دي، کوم ډول لمانځي، اختر څنګه لمانځي، له دوی نه به یې واورو. کله چې احمدشاه بابا خپل زوی تیمورشاه ته څلورمه کوزده وکړله، د خدیجه سلطان په نامه باندې، بیا د تیمورشاه مور چې بیګم نومېدله، احمدشاه بابا ته یې وویله چې موږ به د اختر ته 4-5 ورځې پاتې دي، د ناوې دپاره به یو څه تحفه، یو کالي او لباسونه واروړو. هغه یې واروړل ورته، او بیا د خیشانو یعنې جانب مقابل د خوا څخه هم یو لونګۍ او یوه چپنه، یو پایزار چې د کابل خلک ورته وایي، موږ د کندهار خلک موچڼه ورته وایي، مردانه، دا یوه شا چې موږ زوم ورته وایي، ورته راویلېږله. نو دا رسم و رواج د هغه وخت زمانه تر ننه پورې په کندهار زمین کې، یعنې په لوی کندهار کې تر ننه پورې دا رواج دی. خوشحاله یې، نن څه احساس لرې؟ خسرګنۍ دې تا ته عیدي راوړې ده. خوشحاله یم او زه له خپلې خسرګنۍ نه ډېره راضي یم، او دا رواجونه دي. بل داسې زه نه غواړم دا د بوج په رقم باندې چې دوی باندې بوج اوسېږي، یا د موږ د فامیل لخوا ورته وویل سي چې دا حتمي او ضروري ده چې موږ ته راوړل سي. بهترینه عیدي او ښه عیدي هغه عیدي ده چې مینه، محبت او اخلاص اوسېږي. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید، اسراف نکنید. در هر کاری که دو اسراف باشه، شما میفهمید که مردم افغانستان ما مردم فقیر هستند، مردم بی‌وضاحت هستند. اکثریت نان صبح چاشت خوردن خود ندارن. این که بالا از اونها فشار بیارن، من فکر میکنم که خودش هم ناروا هست، حرام است. ما باید با یک دسته گل هم میتونیم که اما احساسات خود امو فامیل خرسند بسازیم. نه خیر، نه مصرفشان کمتر باشه خوبه، چون که اقتصاد خراب است، روز در روز شرایط هم خراب شده میره. هر چی که اقتصاد ما خراب شوه باید که جلوگیری کنیم از اسراف زیاف. وای غم په ژړا او ښادي په خندا ښه ښکاري. اخترونه د مسلمانانو د خوشحالۍ سترې ورځې دي، خو د ځینو دودونو له امله افغانستان کې دغه د خوښۍ ورځې هم په غم بدلیږي، ځکه چې دلته دود دی چې په اخترونو کې ځینې کسان د خپلو دوستانو کورونو ته د فاتحې لپاره ورځي او سوړ شوی ویر بیرته تازه کوي. حال دا چې دا کومه شرعي جنبه هم نه لري. یک عده مردم شاید حتی به عنوان فاتحه ای را تجلیل بکنن، اما ما به عنوان فاتحه تجلیلش نمی کنیم. ما اما قدر که خود ما بریم پیش دوستای دیگه ما که یکی از اعضای خانواده خود از دست دادن و یا کسای دیگه پیش ما بیاین، با عنوان ازی میریم که در عید به یاد یکی دیگه هستیم و در خوشی و غم یکی دیگه شریک هستیم و این شریک امی خوشی های ما را با یکی دیگر شریک می سازیم. وقتی که ما در ایتو روزی که روز خوشی هست، روزی عزیز که ما مردم شاد بسازیم، میریم درد و غم مردم از یاد میکنیم، این کاملا در اسلام حرام است، ناروا هست.